زما ګرانه ماشومانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي او رګ روغ به یاست. نن به بیا تاسو د یوې بلې کیسې په انتظار یاست. خدای دې وکړي چې د نورو کیسو په شان مو دا هم خوښه شي او په زړه پورې درته وګرځي. نو راځئ چې د دې کیسې پیل وکړو. تاسو ډېر نه منتظره وم. په یو روښانه او بوخت ښار چې ډیجیټ ویل ورته ویل، هر څه د شمیرو پر مټ روان و. ساعتونه به سم روان و، پخلی به د درجې پر اساس کېده، نمرې، لوبې، بیې، هر څه د شمیرو له لارې حسابېدل. خو یوه ورځ سهار یوه عجیبه پیښه وشوه. د ناشتې په وخت کې ټول ساعتونه ودرېدل او هره شمیره ورکه شوه. ښوونځي مایکروویو ته وکتل، شمیره نه وه، نه وخت و، نه حرارت، هیڅ نه و. ښوونځي په ډېر حیرانتیا خپله مور ته وویل، مورې، زما د خوړو په پاکټ لیکلي دي کالوري او نمبر یې نشته، دا څه روان دي؟ په ټول ښار کې د تیلو بیې ورکې شوې، د بسونو وخت، لیستونه ټول تش شول. حتی د زیږون د ورځې کارتونه وویل مبارک دې وي او تاریخ پکې نشته. ناڅاپه ټول سکرینونه، تلویزیونونه، موبایلونه او ښوونیزې تختې په یو پیغام روښانه شوې چې پرې لیکلي وو، شمارې په اعتصاب دي. یو یاداښت یې پرېښود او ویې ویل، موږ له ډېره وخته کارېږو خو هېڅ مننه نه رانه کېږي. یوه ورځ زموږ نه پرته هم تېره کړئ. شمارو ډېر په غضب وویل. ښوونځي چې کله یاداښت ولوست او ویې ویل، هغوی اعتصاب کړی؟ لکه د کارکوونکو اعتصاب؟ حتی د حساب ماشین کار نه کوو. کله به دې چې 2+2 ووهل، سکرین به وویل تر څو چې مننه ونه کړې ځواب نه درکوو. په ښوونځي کې ګډوډي وه، نه حاضري وه، نه کورنی کار، نه شمېرې. ښوونځي ډېر په اندېښنه کې و او ویې ویل، خو ما خو ریاضي هېڅ نه خوښوله او ولې زه دا شمېرې بېرته راوګرځوم؟ زما نه خوښېږي، زه نه غواړم چې دا شمېرې بېرته راوګرځي. د ښوونځي ملا په ډېره مینه او مسکا ورته وویل، زویه، ریاضي یوازې شمېرې نه دي، دا په موسیقي کې ده، په خوړو کې، حتی د فوټبال نمرې هم پرې کېږي. ریاضي د ژوند تر ټولو ښکلی ترتیب دی. هغه شپه ښوونځي غلی ناست و. د شمیرو نه پرته نړۍ واقعا خالي ښکاري، لکه بېسازه سندره. ناڅاپه د ښوونځي د ریاضي کتاب روښانه شو. یو شکل د دروازې په څېر راښکاره شو. هغه دننه ولاړ او یوې پټې نړۍ ته لاړ چې هېچا نه وه لیدلې. دا وه د ریاضي پټه نړۍ، چېرته چې شمېرې ژوندۍ وې. ښوونځي له شمېرې 4 سره مخ شو چې 4 چوکاټه عینکې وهلې وې. 4 شمېرې په خفه غږ وویل، تاسو یوازې موږ د ازموینې لپاره یادوئ، هېڅوک موږ جشن ته نه رابولي. بیا شمېره راووته او 7 بوټان یې په پښو او یوه سندره یې غږوله. شمېرې وویل، موږ یوازې لږ مننې ته اړتیا لرو. د یو ځلا لرونکي غره په زړه کې ښوونځي د یو پخوانۍ دروازې مخې ته ودرېد. دا وه د 0 دروازه، خو دروازه به یوازې پرانیستل کېده هغه چا ته چې دا معما یې حل کړې وی. هغه څه چې هر څه دي او هېڅ هم نه دي په یو وخت کې، هغه څه دي؟ ښوونځي ورو فکر وکړ او د فکر وروسته یې ورته وویل، 0. دروازه وځلېده او ورو ورو خلاصه شوه. کله چې ښوونځي معما حل کړه او دروازه ورو خلاصه شوه، نو په پټه نړۍ کې خوښي پیل شوه. شمېرې 3 ورته وویل، موږ بېرته روان یو، خو دا ځل باید زموږ درناوی وشي.
یو دم ساعتونه بیا روان شول، رسیدونه څرګند شول، جنتري بیرته راښکاره شوه او د همزي د خوړو پاکټ باندې لیکلي وو کالوري 100. همزي په ډېر خوښۍ سره وویل زما خو اوس ټولې شمېرې خوښې شوې. نو په ما ګرانو ماشومانو څنګه وه د شمېرو کیسه مو خوښه شوه او که نه؟ آیا ستاسو نه هم داسې ځینې شمېرې پټې شوې دي او که نه؟ که چیرې داسې شمېرې له تاسو نه پټې شوې وي نو پوه شئ چې هرومرو شمېرې خفه دي او ستاسو مننې ته اړتیا لري. که ما ګرانو ماشومانو د دې کیسې نه به مو پیغام او مطلب هم اخیستی وي. د دې کیسې پیغام دا دی چې موږ ډېر وخت کوچني شیان هیر کړو تر هغه چې له موږ نه ولاړ شي. شمېرې که څه هم خاموشې دي خو نړۍ ته نظم، ښکلا او مفهوم ورکوي. ځینې وختونه یوازې یوه وړوکې مننه هم کافي ده چې د یو چا زړه لاسته راوړي. نو خدای دې وکړي چې دا کیسه مو خوښه شوې وي او پیغام مو ترې اخیستی وي. د نورو کیسو لپاره به زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د اوس لپاره همدومره. تاسو په لوی خدای سپارم. ښه شپه او خواږه خوبونه.